چې ته خپل خواهش د هغې دین تابع وګرځې کوم چې الله او د الله رسول ښوولی دی، هله به سوچه مسلمان یې ګنې سوچه مسلمان بنې. اوس د انسان خواهش خدا وایي چې سړی دې په ګرمه بلستن کې پروت وي او شریعت دا وایي چې نه بلستن پرېږده او الله ته ودرېږه. د انسان خواهش خدا وایي چې دا مال در سره پروت وي او ښه ډېر کې او چاله م ورنه کې، لیکن الله او رسول وایي چې نه، مال کې صدقه وکړه، خیرات وکړه، د الله حق ورکړه. د انسان خواهش او خوښه خدا وایي چې دې کور په آرام پروت وي او ده ته هېڅ تکلیف ونه رسي. د الله او د رسول خواهش وایي نه، که جهاد در باندې فرض و او د جهاد درته اعلان وشو نو بیا دا سر هم د الله په لار کې ورکړه او دا مال هم د الله په لار کې قربان ته. اوس که مونږ خپل خواهش او خپله خوښه د الله او د رسول د خوښې تابع کړه، مونږ به سوچه مسلمانان یو. او که مونږ وایو چې نه، زما خوښه خو دا مال مې خوښ دی او دا خپل نفس مې خوښ دی او دا خپل عزت مې خوښ دی او شریعت سره به راکاږو، نو ورونو دا به سوچه مسلمان نی. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو صحابي دی، ډېر کمزوری دی، بوډا دی. سړی چې بوډا شي که نه نو بیا دا دماغ کار نه کوي، غصه م ورځي او ګزاره به ورسره کوي. او بل نبی علیه السلام فرمایي چې سړی بوډا شي، وی بني آدم بوډا کیږي او دوه خصلتونه ځوانیږي. دا نبی علیه السلام فرمایي، یو په مال حرص ځوانیږي او بل په عمر. عقل خدا وایي چې سړی بوډا شو نو چې مال سره مینه کمه شي دی یا 15 ورځې پس مرم په مال څه کومه، او چې عمر سره مینه کمه شي ځکه چې اوس خو 12 ورځې پس میاشت پسه سمري. لیکن قربان شم د ښکلي پیغمبر نه څه رښتیا خبرې کوي چې دې څونه بوډا کیږي نو دا دوه صفته ځوانان کیږي، یو یې په مال باندې دا مینه چې ده دا ځوانه شي، مال سره نور هم حرص پیدا شي، او یو یې عمر سره چې کومه مینه وه هغه نوره زیاته شي، ځوانه شي. او دې دا نه وایي چې زه خو بوډا یم لږې ورځې پاتې دی، د حرص د عمر نور هم زیات شي. نو دا یو بوډا صحابي دی، یو سړی نوی مسلمان شو، نو نبی علیه السلام مبارک به دا عادت و چې کوم به نوي مسلمان و نو هغه له به یې لږه توجه زیاته ورکوله چې د زړه اسلام سره ولګي، صدقې به یې موله ورکولې، زکات به یې موله ورکو، مینه به یې زیاته ورسره کوله. نوي مسلمان داسې نه چې واپس کو کافر چې ته نشي. یو سړی نوی مسلمان شو، راغی نبی علیه السلام ته کېناست، وی د الله رسوله زما پټی دی او زما باغ دی او د دې فلانکي صحابي د دې بوډا 10 بوټي دي د کجورو، دا دې ماله واخله، که دا 10 بوټي ماله راکړل نو زما دا دیوال به نیغ شي، دا پوله به نیغه شي، نو زه به دا کور هم دې باغ کې جوړ کړم او دا پوله او دا دیوال به مې سیده شي، او چې دې دا 10 کجورې نه راکوي نو زما دا دیوال نه نیغېږي. نو تاسو دې صحابي دې بوډا ته ووایه چې دا 10 کجورې ماله راکړي، دا 10 بوټي. نبی علیه السلام مبارک هغه موقع وکته او واقعي چې که دا 10 بوټي دی نه ورکوي نو د ده دا دیوال کږېږي، او که دې بوډا صحابي دی هلک له دا 10 بوټي ورکړل د ده دیوال به پرې نیغ شي. نو هغه سړی یې راوغوښت، هغه بوډا صحابي وی دا 10 بوټي دي او دا ته دې صحابي له ورکه، دې نوجوان ده. مقصد یې دا چې دا نوجوان به خوشحاله شي، نوي مسلمان دی، زړه به یې ولګي. هغه بوډا صحابي نبی علیه السلام ته وایي چې د الله رسوله حکم کې او که مشوره راکې. وی نه حکم خو نه کومه، دا خو ستا مال دی، مشوره در کوم، که ورکې نو ښه به وشي، که نه ورکې نو ته مالک یې، ستا مال دی، زور در باندې نه چلوم، حکم درته نه کوم، مشوره در کوم. وی ښه که مشوره راکې نو دا 10 بوټي نه ورکړه. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل هلکه یو کار وکړه، پیسې یې واله، د دې بوټو چې څومره پیسې کېږي ور دې ځمکې موږ به پیسې درکو، په ده باندې دا بوټي دا 10 او دا ځمکه خرڅه که. او ته بیا وایي وی د الله رسوله حکم کې که مشوره راکې، که ستا حکم یې خو به سر وچشم منم، ځکه د پیغمبر حکم خو چې منې خو مسلمان به، نو که ستاسو حکم یې خو به سر وچشم منم، او که نه مشوره راکې. حضور پاک مبارک بیا ورته وفرمایل وی نه حکم نه کوم، ته مالک یې، په زور خو چې د چاقو خني نه څوک بې بوټي نشي خرڅولی، او چې د چاقو خني نو په زور خو په ځمکه څوک نشي خرڅولی. زه خو آخرت ته خپله غاړه روغوړم، زور در باندې نه کوم، حکم درته نه کوم، یاره یو ښه مشوره در کوم، که دا 10 بوټي دي په ده خرڅ کړل او د هغې دا ځای نو د ده دا دیوال به نیغ شي. وی د الله رسوله چې حکم کې خو ورکوم او که مشوره راکې نو نه ورکوم. ډېر ښه. نبی علیه السلام مبارک ته وحی راله او فوراً دی بوډا صحابي ته فرمایي هلکه یو بل چل وکړه. وی داسې وکړه چې دا 10 بوټي دله ورکړه،
رب العالمین به تعالی په جنت کې یو ډېر بهترین باغ درکړي او اعلی محل به درکړي د دې لسو بوټو په مقابله کې بهترین باغ اعلی دا لس بوټي دي او جنت کې بهترین باغ او جنت کې به الله یو اعلی محل درکړي وی صاحب حکم راته کې که مشوره راکې نبی علیہ السلام فرمایي دا حکم کو نو کوم دا خپل خوغه خپل اختیار مالک وی که حکم کې خو ورکو خیراتی ورکو او که حکم راته نه کې او مشوره کې نو لا حاجت لی فيه بس هم دا لس بوټي مې خو وخت دي صاحب کمزورې دی بوډا دی سړی چې بوډا شي که نه یو سړی بوډا ډاکټر لاله صاحب وایي سترګو څو سره ته خل ښکاري ډاکټر صاحب ورته وایي بوډی کن وی عمر دی کم وی صاحب په غوږونو هم څه نه اورم ډاکټر صاحب ورته وایي ګوره که کمزورې او بوډا یې بوډا نو ځکه نه اورې صاحب لاسونه مې مرپي وی دا هم د بوډاوالي نښه ده بوډۍ وی صاحب غاښونه مې هم ټول ووتل وی دا هم د بوډاوالي نښه ده دا بوډا خو به ډاکټر د غوسه شو څه بوډۍ او د بوډاوالي نښه ده د بوډاوالي نښه ډاکټر ورته وایي دا هم د بوډاوالي نښه ده دوستي جوړه پرې که نه هم د بوډاوالي نښه نو خبره دا چې سړی بوډا شي نو بیا خو انسان کمزوری شي نو حضور پاک مبارک ورته فرمایي دا لس بوټي ورکه او زه ضمانت در کوم داسې وفرمایي زه ضامن یم ستا دپاره ضمانت در کوم چې الله به جنت کې دله باغ هم درکړي او بهترین محل به هم درکړي وی صاحب حکم کې نه حکم نه کوم د حکم کې خیراتی ورکوم او که حکم نه کې مشوره راکې نو دا لس بوټي زه بوډا سړی یم په دې مې خپل ژوند تېرېږي دا رانه مه غواړه دا بوډا بابا لا زلمې پوه شو چې نبي علیه السلام په زما لپاره خواري وکړه خو اوس اصلي نه راکوي نو څوک یو ځوان صحابي ناستو په دې موقع باندې چې خلک واره شو دی راغی نبي علیه السلام ته ویې صاحب وی دا لس بوټي که زه عالم د دې بوډا نه په څه طریقه او دا زه دې ځوان ته وقف کم نو ماله به الله جنت کې محل او باغ به راکړي وی بلکل ضمانت ورکو نبي علیه السلام فرمایي زه ضامن یم ګوی کوم او ضمانت ورکوم چې تا رب هم رب العالمین په جنت کې بهترین باغ درکړي او محل به هم درکړي دې پټ غلې غوندې لاړه او هغه بوډا ته حابي ته دروازه وډبله د کوره یې بهر راوویست د کور یې راویسته ورته ویې ما پېژنې ویې نه ویې زه فلان کې یم د قبا علاقې اوسېدونکي و دا نوجوان زه فلان کې یم او ستا نوم خو مې اورېدلی دی ته خو ډېر ښه انسان یې او ډېر مالدار سړی یې نوم مې د اورېدلی خو لیدلی مې نه وي ویې درته پته ده چې په قبا کې زما یو باغ دی د زرو بوټو زر بوټي دي پکې او هر قسمه بوټې پکې شته هر قسمه کجوره پکې ده د ده ډېر اعلی باغ په قبا کې او د قبا د کجورو باغونه اوس هم یاد کړي زر بوټي دي پکې وی بالکل تا د باغ نیم شهرت اورېدلې ده چې ستا په قبا کې د زرو بوټو باغ دی او بهترین اوبه دي او اعلی قسم کجورې دي پکې او د کجورو مختلف قسمونه دی او پکې شته وی دا ستا له باغ شهرت مې اورېدلی دی وی یو ستا له راغلی یم یو سودا کوو دا بوډا ورته وایي څه سودا کې وی دغه لس بوټي به راکړې او د هغون باغ درکړو څنګه دی خوښه ده غون د زرو بوټو باغ درکړو او دا لس بوټي درنه غواړم د هغې بیه وس کې هلکه روغ خو یې که نه چې ته لس بوټي چې ته زر نو دا خو صرف لس بوټي دی هغې سره یو ګز به ځمکه ده او د دې په مقابله کې د زرو بوټو باغ راکې وی بالکل دا سودا در سره کوم که راته رې منې وی بس سره به ومنه زه دا لس بوټي مې درکړل او هغه باغ راکې وی در مې کړل هغه صحابي راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله رسوله هغه بوټي ما د هغه بوډا صحابي نه واخیستی هغه له مې د قبا هغه خپل د زرو بوټو باغ ورکړ او راشه بدقه بوټي دا لس بوټي دې نوجوان صحابي ته زما له طرف نه وقف وی بالکل زه ګوی در کوم نبی علیه السلام وفرمایل ضمانت در کوم قیامت پر ورځ به زه د الله دربار کې ضامن یم چې تا به الله جنت هم درکوي او محل هم درکوي نیک لاړ او د دې صحابي په هغه زرو بوټو باغ کې کور هم پکې اوسېدم بعضې خلک اوس هم په باغ کې درنه ځان له کور ډوکړې پکې اوسېږي چې څنګه ورغې د باغ په غاړه باندې ودرېده او ښځې ته یې چغې کړې پلان کې بچي دې مړه وباسه او د دې باغه راوځه د سړي ته خو رادم نه چولې ویې راوځې دا باغ مې خرڅ کړه دا مې خرڅ کړه چا به راوځه ته زه چې ما خرڅ ته نه درنه نه وځم ته هم راوځه بچي دې م راوباسه او دا کور هم پرېږده او دا باغ هم پرېږده دا ما خرڅ کړه ښځه یې پوه شوې چې ته ډېره ښه سودا به یې کړي بل ځای به یې پرې ښه باغ اخېستي اسخري دا دې څه وکړه دې کې خو زمونږ کور دی دې کې خو زمونږ سامان دی دا خو ډېر قیمتي باغ دی اعلی اوبه دي پکې چیلي دي پکې کویان دي پکې دا دې څه ښځې ډېره ناشنا سودا مې کړې ده د دې نه بهترین باغ مې واخېسته ښه ښځه راووته سره د بچو نه چې لارې ته راووته ویې سړیه کوم ځای دی هغه قیمتي باغ واخېسته ویې جنت کې مې پرې سودا وکړه دې ته سودا ول لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به سړي خواهش خدا وي چې دنیا دا باغ د جنت به چېرته کېږي جنت سره به ناکاږو اوس هم خلک بعضې وایي که نه
زمړه په هغه لوی دغه سټیشن به خبرې کوو. دا ګورې د کفر خبرې چې څوک دا وایي که نه چې په هغه لوی سټیشن به راکاږي سره بیا د کفر خبرې. د یو صحابي حضرت خباب رضی الله عنه په یو کافر باندې قرض ورغې ما له خپل قرض راکړ. هغه ولله ورکړو. وی ګوره ما له خپل قرض خامخا راکړه. ورته یې بالکل یې دله نه درکوم. کافر ورته وایي دا قرض نه درکوم. وی دا دغه ورته وایي دا صحابي ورته وایي چې ګوره بخښه مې درته نه او مړ به شې بیا به یې زه نه غواړم. وی ښه مرم به زه وی که مړ شوم که نه وی هلته به زما بچیم ډېري لکه دلته خدای چې څنګه راکړي او هلته به مې مال هم ډېري ته دلته هم خوار هلته هم خوار او زه به هلته به هم مال او دلته مې مال دی هلته به یا درکړم ده په مخه دی ښه. دا ګوره دا د کبر خبرې دي او دا د مختې خبرې دي. دا بعضې خلک وایي هلته په لوی داور به خبرې کوو او هلته به یې دله بیا ترانه به یې والې ښه په لوی ټیشن به در دا دین پورې به سپکه نه وی د قیامت او د حشر پر ورځ پورې سپکه به نه وی دا د کفر خبرې. نو خبره مې دې پورې کوله چې وی ښځې داسې باغ مې پې وی کب تیلې پې واخېسته وی دا باغ مې ورکړه او جنت کې مې پې باغ واخېست او دا کور مې د دې باغ فریښ او جنت کې راله محل راکوي او دعا مې څوک دی د دواړو جهانو مبارک سردار. اوس دا دې زمانې ښځه ونه څوک موبل به یې جوړ کړی که نه مخ سر به یې ټکولي دا دې څوک کړل موږ به څه کوو بچي به دې څه کوي کم خوا منډې وایي ښځه ورته وایي ای سړیه ډېره بهترینه سودا دې کړې ده مبارک دې وي تا دې مبارکي ډېره بهترینه سودا دې کړې ده ډېره ښایسته سودا دې کړې ده. دې ته شریعت وایي او دې ته دین وایي. خپل خواهش به د دین تابع ګرځي. یو ځای کې یو صحابي نبي علیه السلام مبارک بار راووت د غرمې او ډېر سخت وږي و په دې خېټه مبارکې کاڼې تړلې وې ښي طرف ته ماګس طرف. حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابوبکر دان دواړه راغلل. تپوس یې وکړه د حضرت ابوبکر نه څنګه راووتې؟ وایي صاحب بس هسې راووتم چې نبي علیه السلام ته به لږ وګورم او خوشحاله به شم. حضرت عمر رضی الله عنه تپوس وکړه عمره ته څنګه غرمه کې راووتې؟ دا خو د خوب وخت دی. وایي صاحب خوب نه راځي لوګې را په مخه کړی ډېر اوږې. نو حضور پاک مبارک ورله کمیس اوچت کړه وایي راچه عمره تا یو کاڼې تړلې ده لوګې نه ما دوه تړلې زه چې ځو. حضرت نبي علیه السلام ته مخکې شو او حضرت ابوبکر او عمر ورپسې شو. مدینه منور کې یو صحابي ابوالهیثم رضی الله عنه د هغه باغ ته ورغلل. نو عربو به هم دقه چل کړی چې بار به د کجورو په هغې کې دننه د انګور منګور به هم پکې اوبه به هم پکې وي او کور به هم پکې جوړ کړل. چې څنګه باغ ته ورغلل نو نبي علیه السلام مبارک یې د ښځې نه تپوس وکړي ملګري دې څه شو؟ وایي صاحب هغه تللی دی او د څښو خوږې مزېدارې اوبه راوړي. مدینه منوره کې د خوږو اوبو مخصوص څکویان وایي ښه بس هغې ورته څادر واچوه. نبی علیه السلام مبارک یو سوري ته کېناست ځای کې هغه ابوالهیثم رضی الله عنه صحابي راغی. راغی ډېر زیات خوشحاله شو چې زما کور ته زما باغ ته حضور پاک مبارک تشریف راوړی دی. لاول نبي علیه السلام ته ورته غاړه بیا حضرت ابوبکر صدیق ته ورته غاړه بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ورته غاړه او بیا ورق او اعلی کجوره یې وکړه او د هغې کجورو نه یو خشته غونچک را پرې کړ او نبي علیه السلام مبارک ته څادر بستره برابر کړه صحابو ته او هغه غونچک یې ورته مخې ته کېښود او خشته اوبې چې کومې راوړې هغې په کټوري کې راواچولې هغه یې ورته مخکې کېښودې. حضور پاک مبارک ورته لا مسکې شو هلک وایي غون غونچک دې ولې پرې کوو؟ وایي موږ له به درې لږې پخې کجورې را سندلې وې که نه. وایي نه صاحب غون غونچک مې راوړه چې ستاسو په خپله خوښه پکې ځان له غونډې کې که پخې خورئ که کچه کجورې خورئ او یو قسم کجوره چې حضور پاک مبارک به ډېره خوښوله بسر ورته وایي نیمه پخی نیمه کچه. وایي که دا هم خوښئ نو ځان له دې په خپلې غونډې کې نه کجور غونچک یې ورته کېښود سره د هغه خوږو اوبو سوري ته او بستره یې ورته برابر کړو چاړه یې راواخېسته پلا. نبي علیه السلام خو پرې پوه شو چې دې موږ له څاروی لالې ورته وایي ابوالهیثمه وایي ګورې څاروی لالې خو دوه څیزونو نه خیال کاته د پیو څاروی لال نه کې او بل راکوټې بچې لال نه کې ځکه ماشوم خو مور پسې منډې تړلې وی. وایي ښه صاحب یو ښه مزېدار ښکلې چیلو کې یا ګډور یې وکته هغه یې حلال کړه او چې څنګه یې حلال کړه ښځې ته وایي شابه غنم اوړه کا او اوړه برابر کړه ته ډوډۍ پخې کا او زه به دا غوښه ته برابره کړم. نبي علیه السلام میلمه دی چې دا غوښه او دا څیزونه پرې وکړو. هغې ښځې ډوډۍ پخې کړې او دې هغه غوښه پخه کړله د ښځې او دا هغه غوښه پرې کړه چې پخې شو راوړو نبي علیه السلام مبارک ته یې کېښوده. حضور پاک مبارک سره د خپلو صحابو په مینه هغه ډوډۍ وخوړه او بیا د هغې په هغه باغ کې مونځ هم او د مانځه نه پسې بیا هم لږه شال دې غوښه وخوړه او بیا صحابو ته فرمایي ابوبکر ته چې ای عمره ګوره د څور ورځو ناره اوږي او صحابه د څو ورځو ناره اوږي وی قسم دی چې د قیامت په ورځ به د دې نعمتونو مونږ نه الله تپوس کوي. ښه خوراک هم وخوړ ښه اوبه مو څښلې او د ښه مزېدار اعلی سوري لاندې ناسته وکړل. دا نه وایي یاره مونږ خو اووه ورځې یا شپږ ورځې یا پنځه ورځې دا نارې تېرې
نه د دې نعمتونو به د قیامت پر ورځ زمونږ نه تپوس کوي. خو حضور پاک مبارک ورته وکتل چې د دې ښځې او د دې خاوند دی څوک شته نه د خدمت، دغه یو سړی دی یو یې دا ښځه ده. نو نبي علیه السلام مبارک یې د خاوند ته وویل چې کله مونږ له غلامان او عمریان راشي نو راشي یو عمره یې به دله درکړم، خدمت به دې کوي. هغه یې صاحب ډېره ښه ده. څه موده پس نبي علیه السلام د چا غلامان او عمریان راولېږل، دې خبر چې راغی وی د الله رسول تاسو راته فرمایلي چې که غلامان راشي یو به درکوم. وی او نو نور یې په صحابو تقسیم کړي وي او دوه غلامان پاتې وی دا دوه پاتې دي کې یو ځان له خوښ کا. دا صحابي ورته وی د الله رسول ته پکې راله خوښ کا، نور بیا څونه هوښیار دی، وی ته پکې راله خوښ کا. وی ښه نو دا یو ما په منځلي دی دا منځګزار دی، دا ستا شو دا بوزه. وګورې پام کوه ښه سلوک ورسره کوه، تنګ یې نه کې تکلیف پې وانه کې. ځکه نبي علیه السلام به بار بار صحابو ته فرمایل الصلاة وما ملکت ایمانکم، د مونځ خیال ساتئ او د غلام د مرئي د نوکر د امپایا د زمیندار چې کوم ستا د لاندې دي د هغې به ډېر قدر کوي او ډېر خیال به یې ساتئ. نو ده ته یې هم دغه نصیحت وکړه چې دا بوزه خو به ډېر خیال یې ساته. غلام یې د مټې ونیو لاړ یې څنګه لاړل ښځې ته یې وویل، ښځې ورته ویل څه دې وکړل؟ وی نبي علیه السلام پورا ډېر ښه غلام راکړ او ښه مضبوط هم معلومیږي. وی سریه نور یې درته څه وی؟ وی نه یې ونه فرمایل، خو دی راته وفرمایل چې ها دا غلام بوزه او خیال یې ساته، ښه سلوک ورسره کوه. ګوره نو ښځه ښځه یې کړ، دا مې دې پورې وي چې هغه وختینې هم ښځه وه. وی خاونده مبارک دی چې ډېره ښه سودا دې کړې. دا ښځه ورته ته وایي وی سړیه وی یو خبره درته نه کوم؟ وی وایه که نه؟ وی نبي علیه السلام فرمایي چې ښه سلوک ورسره وکړه. وی ښه سلوک ورسره نه کوو، وی ښه سلوک به دی چې د الله په رضا کې د الله په نوم یې ذات ته خپل خدمت کولی شو زم کولی شو. بس هسې نه حضور پاک مبارک فرمایي ښه سلوک ورسره وکړو چې ته رانه ورسره د لاس نه راته ورسره بد ونه کېږي، بس دا به ښه سلوک یې چې ازاد یې کړو. وی هو حر لوجه الله، زه د الله په نوم ازاد. حضور پاک مبارک ته څه موده پس تپوس وکړه غلام دې څه کوه؟ وی صاحب ښځې مې وې چې حضور پاک مبارک ښه سلوک ورسره وکړه، ښه سلوک دا دی چې د الله په نوم یې ازاد کړو ازاد هم کړو. وی فرمایل وی هر انسان له خدای پاک دوه وزیران ورکړي، یو د خیر او بل د شر. د بادشاه یو وزیر یو شان دی او بل بل شان. په کور کې انسان ته وی چا چې څوک خدای د ښه ملګري نه وساته او ښه ملګري وله الله ورکړه، وی دا کامیاب. تا له خدای ښه ملګري درکړي دي، ښه ښځه له خدای درکړې. نو اوس د انسان خواهش ته وایي، خواهش خو دا وایي چې دا غلام را سره زمونږ به پې لاس ارتي، زما به هم خدمت کوي او زما د خاوند به هم خدمت کوي، او چې غلام نی درته به په خپله کوم بغیر د نوکر نه ژوند ګران دي. لیکن د الله او د رسول خواهش ته دی ادا دې که دې آزاد که حدیث پاک کې راځي که چا یې عمره یې آزاد که د د هغه عمره هر اندام آزاد که، ځکه لاس یې ستا لاندې وه، خدای ستا لاندې وه، سترګې ستا لاندې وي، هر څه ستا د هغه غلام هر جز ستا غلام و، نو تا د هغه هر جز او هر اندام آزاد که. نو خدای به ستا هر اندام د جهنم د اور نه آزاد دي. نو ګوره ورونو خپل خواهش لاندې او د الله خواهش کور. مسلمان به دقته لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به، بل خواهش به د دین تابعګر دی بس. او که ته وایې نه زما خو دا غواړي او شریعت وایي داسې نه، او که ته وایې چې زما خو دا غواړي او الله وایي داسې نه ده، نو ته به سوچې مسلمان نه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو جنګ کې یو شهزاده ګیر د بادشاه زوی د بادشاه چې ګرفتار یې که او ډېر خطرناک مجرم و. ری وس حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي صاحب دا د لانتي بادشاه زوی دی په جنګ کې ونیو، صاحب ډېر لوی ظلم یې مسلمانانو سره کړی. زمونږ قیدیان یو وخت کې ده نیولي وو او د هغه قیدیانو سره ډېر سخت سلوک دی ظالم دی او دا ډېر خطرناک دی. دا دی حضرت عمر رضی الله عنه جلاد راولی سر ته یې ووایي مردار یې مړی کړي، چې دومره ظالم دی او زمونږ قیدیانو سره یو وخت کې دومره ظلمونه کړي. مزې خو غریب دقسې طرح دی شعر دی چې جلاد یې راوست او جلاد پورې تبوته کړي دا شهزاده دا کافر د بادشاه کافر دوی. حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي صاحب یو ارمان مې دی، وایه یو ګیلاس اوبه مې پکار ویې راوړی ورته اوبه وڅښه چې ارمان دې پوره شي. امن یو صحابي لاړ اوبه یې راوړېدلی ورته چې اوبه لاس کې واخېستې نو رپي شو، لاس یې په رپو ودو شو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل هلکه لاس دې ولې رپي؟ ویې صاحب یارېږم هسې نه چې زه اوبه خولې ته کړم او ته دې جلاد ته حکم وکړې دې وخت کې مې سر ونه وایي یارېږم چې دا اوبه وڅښم چې د هغې نه پس مې سر وایي هسې نه اوبو په منځ کې غذارونه کړي. وایي چې تر څو دې اوبه نیس کړي سر دننه وایي زه اوبه په اطمینان. وایي ښه وایي او بلکل تر څو چې تا دا اوبه نیس کړي دې به تا نه سر نه وایي. بس هغه ګیلاس وغورځو اوبه یې توی کړه. خلک هم حیران شو. عمر ورته دا یې څه وکړه؟ وایي اوس مې نشي وجلی. ولې دې نشم وجلی؟ تا او په خپله وایي چې تر څو دې اوبه نیس کړي نه دې وجنم. دا اوبه اوس زه کم دې څکوي چې ما خو ځمکې راستې
ختم شو خبره. اوس ته اقرار وکړه او ته د یو پیغمبر مرګري او هغه متعلق موږ داسې ویلي چې دروغ نه وي، نو ته هم دروغ نه او وجې مې تر څو نیچ کړې نه مې شي وجلی تا دا ویلي په خپل دا خو ما ولې نه ووتل وی ښځه معاف مې کړې وی معاف مې کړې وی معاف شوم وی او وی آزاد شوم وی او وی کلمه راته وښایه کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته ویل لکه عجیبه سړی دی که دا موږ په توره والې وختي او روبه موږ نه وي درکړې او په توره م والې وي نو تا مخکې کلمه ولې نه وی چې اوس کلمه وی وی که مخکې مې وی نو خلکو به وی چې د مرګه یېرېده نو کلمې ووایي مخکې مې ځکه نه وی ګنې زما وختي اسلام تړلی شوی د مسلمانانو دا ژوند مې ولید زه قیدي هم تړلی شوی یم د مسلمانانو دا ژوند مې ولید د دې مسلمانانو دا قرآن مې واورېد د هغې دا عبادت مې وکړ د هغې دا منډې تړلې مې وکتې واقعي چې مسلمان نو کافر به د هغه عمل ته ګوري مسلمانېږي نن زموږ مسلماني کم پاله نن مسلمان چې د کافر چې مسلمان چې د مسلمان عمل ته ګوري کفر ته تښتي د خدای په قهر مسلمان اخته دی د خدای په غضب اخته دی او شی وګورئ په اسرائیل په فلسطین نښتې دي او موږ دلته چغې جوړې کړي دي لومړی مړه کړل جلوس وباته جلسه وباته دا کوو هغه کوو هلته اسرائیل هغې وایي نه صبر کوه موږ په دې سوچ کوو روزانه حملې کوه د دنیا مسلمانان شهیدان کوه کله په ماشومانو په سپیل بمباري کوو مسلمانان شهیدان په سونو د مسلمانانو مړو تعداد په دا پرون رسېدلی دی خدای خبر چې نن به څونه وجلي او هغه دی نه بمباري کېږي او مسلمانان پوله او ټینکونه ورده مسلمانان پوله او موږ څه کوو جلوس زنده باد او مرده او جلوس وباسو جلسې وباسو زموږ د دې حکمران نه به خدای د قیامت پر ورځ تپوس کوي دا به د دې فلسطین د دغه مسلمانانو د دغه ماشومانو به لاسونه او زموږ د دې عربو او د عجمو د دې سربراهانو به د قیامت پر ورځ ګریوان او دا زموږ خپل عمل داسې موږ ته نیولي اوس هم ورشه په فلسطین کې وګوره د فلسطین جنکۍ اوس هم په پین کې ګرځي اوس هم وګوره موږ خو پې خفه کېږو قرآن شریف الله وایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم تا چې تر څو ځان نی بدل کړی خدای دې نه بدل ځان په خپله بدل تاسو وګورئ په تصویرونو کې ما کره خو الحمدلله ټي وي نشته او نه ټي وي نه خبرې خو په دې اخباراتو کې کله کله تصویرونه ګورو نو د فلسطین جنکۍ تیغلې اوس هم ټینټ کې ګرځي او بنین کې ګرځي اوس هم د هغې په سر لوپټې نشته اوس هم د هغوی سټونه او مخونه ښکاري د هغې هلکان اوس هم د انګریز لباس اغوندي زه افسوس کوم حیران شم کله چې خدایه د هندوستان هم وزیر اعظم دی زما وزیر اعظم دی د هندوستان وزیر اعظم سیک دی هغه خو چېرته خپل پاک د سر نه کوز نه تاسو ګوره په اخباراتو لیکل د هندوستان منموهن سنګ هغه سیکانه پټ په سر پټکي غوندې شوي پاک غوندې په سر ورشه وګوره پاک یې د ستر نه چې تپوس کړه چېرې هم پوز هغه خپل پاک باندې نه شرمېږي هغه په هغه خپل لباس نه شرمېږي د هغه د سیک چې کوم لباس دی ورشه تاسو سیکان وګورئ دلته په پېښور کې سیکان وګورئ یو سیک هم چې د ږیره ونه خریله خپلې ږیرې شته د مذهب تعبیر د مذهب خپل ویښتې شته خپل پګونه په سر کړي دي د سیک دا مذهب دی چې دی به ویښته نه خوري د سیک دا مذهب دی چې دی به هغه خپل پګ وي نو سیک په هغه خپل دین نه شرمېږي او زما وزیر اعظم چې انګلینډ ته ځي بلکې انګلینډ ته خو څه کوي چې د امریکې میلمه راځي نو مخکې نه تپوس کړي چې د به سینګ ته یې چوړي چې زما هغسې ځان له جوړه کړم د به سینګ دوغاښې پرتوب جوړ کړي چې زما هغه ځان له دوغاښې پرتوب جوړ موږ په خپل دین شرمېږو موږ د خپل پیغمبر په جامه شرمېږو موږ د خپل پیغمبر په شکل شرمېږو موږ د خپل پیغمبر په کردار شرمېږو موږ د خپل پیغمبر په اخلاقو شرمېږو موږ به کوم نه کامیاب یو انډیا هم لکه او امریکا هم لکه دا به خدای الله دې رحم وکړي دعا خو د خدای نه کوو چې خدای مسلمان نه ذلیل کوي لیکن دا زموږ خپل عمل تاسو وګورئ د حج دوران کې تاسو وګورئ نو چې کوم د ترکو خلک دي او کوم د نورو ملکونو خلک دي نو په دغه کې په پکوینونو کې ګرځي د ښځو هغه لباس د انډونیشیا ښځو لباس که دی وکړې د حج لکه مې راغلي حج له دومره پوټي دي او حج د راغلي چې هغه له پاسه بورقه یې ته لرې کړه وړاندې بلبل اذان یې عرضي صادر ته وکړي چې هغه یې ته لرې کړه دننه بلبل سي زموږ لباس ته انګرېز زموږ جامه مونږ کې د خدای پاک د مسلمانیت طاقت دی نو هغه هلک حضرت عمر رضی الله عنه ته هغه تعداده وایي ما چې وختي دي مسلمانانو ته وکتل ډېرې شکلونو ته مې وکتل نه زما په کې اسلام پرېوت ما مې مسلمانېږم خو هغه وخت مې ځکه کلمه نه چې خلک بوي چې د مرګ نه هېرې کلمې وکړو نو چې اوس د مرګ نه پټ شوم او پته راته ولګېد ته مې ونه وژنې نو اوس به زه کلمه وایم صرف دې لپاره چې الله زما خوشحاله شي د مرګ د یارې نه چې زما رب مانه خوشحاله الله که خوشحاله نو په دې به خوشحالېږي چې خپل خواهش به د الله د خواهش تابع کړي زما هم خوښه ده او د الله هم خوښه ده زه به خپله خوښه پرېږدم د الله خوښه به زما هم خوښه او د رسول الله مبارک هم خوښه ده خپله خوښه به پرېږدم او د رسول الله مبارک خوښه به موږ وایو نه هر ځای کې خپله خوښه که خدای خفه کېږي خفه دې شي که نه او که نبي علیه السلام خفه کېږي خفه دې شي که نه او که په شریعت زموږ عمل راضي چې او که نه راضي نه به راضي دې ته به نه ګورو موږ
مونږ به شریعت ته ګورو، مونږ به الله ته ګورو، د الله رسول ته به ګورو، نو خپله خوښه به د هغې تابع کوو، هله به مونږ سوچه مسلمانان دي. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. تاسو خو د حضرت حنظله رضی الله عنه قصه اورېدلې ده او په شعرونو او په نعتونو ذاتونو کې اورېدلې ده. هلته د احد جهاد دی او د تازه واده کړی تازه، او د واده لومبۍ شپې ده، او بیا د واده چې کومه تقاضا د خپلې بیبي سره هغه تقاضا پوره کړې ده، او دې کې ورته پته ولګېده چې نبي علیه السلام خو د احد میدان کې د جهاد دی، هر څه یې پرېښودلو په یومان د هغه جهاد نو پکې شهید. نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابو نه تپوس وګوره څومره د انسان د خواهش شپی او د انسان په زندګۍ کې د ژوند د مینې شپی هغه ته یې قربان کړل چې د شهید شو. نبي علیه السلام مبارک یې وشی د تپوس وکړې د هلک څه چل دی؟ ولې صاحب یې فرښتو غسل ورکړ، ما ولیدلې فرښتې د اسمان نه راغلې او د خزانه رضی الله عنه غسل ورکړ. تاسو معلومات وکړئ څه چل چې د بیبي نه یې ورته تپوس وکړو د جنابت کې په لویه بې حدیثۍ کې خو د نبي علیه السلام د جهاد یې واورېدل نو غسل یې ونه کړو نیغ جنګ الله. نو خپل خواهش مونږ مخکې کور دی او مونږ د الله او د رسول خواهش ته نه ګورو، ځکه په ډګر یې خو خپل خواهش به د الله او د رسول د خواهش تابع کې هله به ته کامیاب یې. حضرت سعد رضی الله عنه د سعد په نوم باندې ګڼ صحابه دا یو صحابي دی د سعد رضی الله عنه په نوم، او د شکل نه څخه تاریخ لیکي چې د شکل نه لږ ګډوډ و، د رنګ نه تور و، په دې مخ باندې خاپونه داغونه د دانو، شونډې غټې، خو ظاهر شکل یې برابر نو، او غریب مو په یو لنګ کې به عموما ګرځېده. نبی علیه السلام مبارک ناست دی او دی ولې یو ځل راغی او جاړي. حضور پاک مبارک یې تپوس کړي سعد ولې جاړي؟ وی صاحب په دې جاړمه چې ما نه خلک په دنیا کې نفرت دی، نه زما سره څوک یو ځای ډوډۍ خوري زما دې شکل ته ګوري، او نه زما سره څوک یو ځای په یو دسترخوان اوبه څښي او کوم لوښي باندې چې زه اوبه وڅښم پاخو ته خولې ته هم نه وړي، او نه سره څوک یو ځای ناسته پاسته کوي. د الله رسول په دې جلا راله چې دا مسلمان دلته ما نه نفرت او کرکه کوي، هسې نه د لوی رب رانه کرکه ونه کړي، هسې نه جنت رانه نفرت ونه کړي، هسې نه د جنت هورې وایي چې لرې کې دا تورو او دا داغونو والا او دا بد شکل راخوا کې. نو الله رسول ما به خدای ځان ته نږدې په دې شکل کې، ما به په دې شکل کې د الله فرښتې ځان ته نږدې، هورې به مې ځان ته نږدې، او په دې شکل کې به جنت ما پرېږدي ځان ته. حضور پاک مبارک ډېر زیات الله پوهه ورکړې وه، انتهایي پوهه. وی ای ساده که تا د الله تابعداري وکړو زما تابعداري دې وکړه، ګوره خپل خواهش وروستو د الله او د رسول خواهش ما تابعداري خو همدغې ته ده. که تا زما او د الله تابعداري وکړه نو تا جنت پر امځان ته پرېږدي، د جنت هورې پر امځان ته راکاږي او الله پر امځان ته نږدې، او که د الله او زما تابعداري دې ونه کړله نو دا ټول به ځان نه نفرت شکل جنت شکل ته نه ګوري، د الله او د رسول تابعداري ته ګوري. فرشتې او الله او د جنت هورې دا شکل ته نه ګوري، دا د الله او د رسول تابعداري ته ګوري. نبي علیه السلام مبارک خو پېښ چې د دې زړه غریب لکې خو به نور څه ارمانونه مې هلکه سعد واده دې کړی دی؟ وی نه صاحب ما سره څوک یو ځای کښېني نه لور کور به څه راکړي، وی به هم در انتظام کوو لاړ شه. یو صحابي په مدینه منوره کې عمرو بن وهب رضی الله عنه عمرو بن وهب ته لاړ شه د هغه لور پیغله شوې ده او ما ته یې ویلي دي چې زما لور پیغله ده او که څوک مسلمان یې چې په نکاح ولول نو بس هغه له لاړ شه د هغه لور ما ورته یاد کړه چې هغه درته په نکاح دی ورا. عمرو بن وهب رضی الله عنه ته دروازه وواله اوله راووت، وی صاحب تاسو عمرو بن وهب نوم دی وی تاسو نبي علیه السلام ته سوال جواب پرېښی نو زه د هغې متعلق نبي علیه السلام مبارک رالیږلی ته سوال جواب وی تاسو به څه لور پیغله شوې وه؟ نو یا ما ورته ویلي دي چې زما لور له څوک وګوره، وی زه یې د هغې رشتې دپاره رالیږم. هغه کې ده ته وکتل، د رنګ ته یې وکتل او شکل ته یې وکتل، نو بس هغه غریب هم پره پرپي شو چې خدای پاکه د حضور پاک مبارک نه خو زما هر څه قربان، خو لور به مې ده سره ګزاره سېږي. بل غریب یو څادر سپلی هم نشته، خاورو پښو کې روان کمیس خو څه کوي چې غال سپلی او تیس هم نشته، یو لنګ یې ته وکړې ده. یاره وایي ته لږ صبر وکړه ښځې سره مشوره لال ښځې ته یې وایي ښځې زمونږ د لور د رشتې دپاره خو نبي علیه السلام مبارک یو صحابي رالیږلی، وی ډېره ښه خبره وی نه ته پهله وګوره دروازه کې چې هغې دې چوندې کې وکتل هم وایي چې سړي دا به څه کړو. اوس د حضور پاک مبارک خبر هم کوزه نه شو غورځولی چې خفه نه شي. او میانځ کې مونږ خو د هغه نه قربان کړو زمونږ لور به ته سره ژوند تېر کړي که به تېر نه کړي، که تبا زمونږ لور خفوي بیا به نبي علیه السلام خفوي. څمڅۍ او پیسې پیسې وې دا ځان له برابر کړه او 300 دا دې د ښځې مهر شو، په 300 د کور سامان واخله راځه چې د له واده برابر کړه. لاړ د مدینې منورې بازار ته 300 روپۍ کې دي نو هغه خو یې ځان له پولیس کې پورې غوټه کړې او هغه 300 یې راوستې او دوکان ته ننوتې او د واده سودا کوم، ځان له به هم جامې مامې والم، ښځې له به هم والم او د کور سامان وغیره به هم والم. چې دوکان ته څنګه ورسېد یو اواز کوونکي د منادي هغه اواز کوي، یو اعلان واورئ خدای مو بخ
موږ خو مونږ اعلانونه کوو. یو اعلان واورئ خدای مو بخښي. نبی علیه السلام پلانکي طرف ته جهاد لاله. که چا سره سامان خپلي د جهاد ځکه سامان کمې دی نو هغه د پیغمبر علیه السلام سره په دې جهادي سفر کې ملګری شي. خو یاره چې سامان یې خپل دی کول د آواز واورېد لږ غوندې ساور داسې مې واورېد. هغه دوباره آواز هغه په دریم ځل آواز وکړه اخوا د محمد انګول او لګیا دی بازار کې چغې وایي چې مجاهدین را یو ځای شي. بس د دوکان د درشل نه بار راووت او لکه سوچ کې چې خدایه اوس د ښځې سامان برابر کړم د واده انتظام وکړم او که حضور پاک مبارک ته پسې جهاد ته لاړ او زما ښکلی پیغمبر به د تورو په منځ کې ولاړ دی او به د دشمن په منځ کې ولاړ دی او زه به دلته ښځې سره پروت یم. زه به د دنیا خواهشونه طلب کوم. زه به دلته کې دنیا کې مزې کوم. بس هغه دوکان یې پرېښود او د مدینې منورې منډۍ ته لاړ او هلته ځان له اس واغېست او توره یې واغېسته تور او اس یې واغېسته او د جهاد چې کوم سامان یې هغه برابر کړ او یو روبند یې راواغېسته هغه یې پر یې مخ باندې وتړه دا مخ یې پکې ټول پټ کړ او صرف سترګې ښکارېږي چې هسې نه حضور پاک مبارک راته غوسه نه شي چې ما در د واده بندوبست وکړو د خلکو نه مې درته پیسې راغونډې کړې او تا غار څه پرېښودل دلته ما پسې رالې. نبي علیه السلام چې ته خفه نه شي نو یو کپړه باندې دا مخ وتړه صرف سترګې ښکاري باقي ځان ټول پټ کړی دی په اس باندې سور دی. داسې وخت کې ورورسېد چې جهاد شروع شوی بل لګیا دی مخ یې پټ کړی دی جهاد شروع دی په توره باندې وهل کوي یو کافر مردارېږي بل مردارېږي. صحابه یو بل ته ګوره لکه تا سړی د کمې را نو ډېر بادر دی دنیا کافر یې مردار کړ او په ځان نه دی او لګیا دی د کافرو پرې غورځوي. حضرت علی رضی الله عنه راغی حضور پاک مبارک ته ویې صاحب یو نوي مسلمان راغلی هغوی دا ګمان وکړو چې دا څوک نوي مسلمان مونږ یې څوک هم نه پېژني صاحب یو نامسلم دی نوي مسلمان او ډېر بهادر دی او ډېر زبردست جهاد دی او د دنیا کافر یې مردار کړ او مونږ یې نه پېژنو. وی کوم دی؟ وی هغه اس باندې چې سور دی هغه سړی دې وخت کې د توره اوچته کړې ده او په یو کافر باندې وځه او دا څادر یې د مټ نه پروت دی نو دا مټ یې داسې ښکاري نو چې نبي علیه السلام یې دې مټ ته وکتل چې دا خو هلک هغه خاتونو والا او هغه تور مټ دی دا خو هغه سعد معلومېږي. علي وی دا خو اظنه سعد دا هغه سعد معلومېږي دې جوړ د واده هغه سیسټمر څه پرېښي دي او ځان له دا توره وس اغوښتي دي او راغلی دی. ته اوسه تپوس دې وکړه ویې ته سعد یې چې هغه دی که بل څوک چې دې څنګه ورغی تپوس یې ورته کړو هلکه ته سعد یې سر یې ورته وړه یو سعد راغی علي صاحب نبي علیه السلام پسې وی صاحب همغه دی هغه واده ورسې پرېښي دي او ځان له په هغه پیسو د جنګ سامان اغوښتي دی او میدان ته راغلی. حضور پاک مبارک چې وکتل اب خوشحاله چې خدایه دې خواهش ته ګورو دا پرېښودل او د زمانې د زړه د غریب خواهش ته ګوره پرېښودل او بیا دلته مرګ له راته ځکه جهاد کې څوک مړه شي او څوک زخمیان شي او څوک ژوندي پاتې شي. دوی په دې خبرو کې دي او د یو کافر سره مقابله راغله او د شا نه په یو کافر غزارو په دې سعد رضی الله عنه او چې څنګه پې غزار وکړ نو هسې مو لګېد او دې مو لګېد هسې هلته پرېوته او دې غریب دې بل طرف ته پرېوت پر مخې او زخمونو کې او د وینو دا سیلاب پې شوړ. نبي علیه السلام مبارک ورمنډه کړې په خپله هر څه یې پرېښودل او چې څنګه یې ورمنډه کړې نو دې راوچت کړ او د خپل سینې د غېږ پورې دقسې ونیو هغه وینو کې شو او پور د خپلې سینې مبارکې پورې ونیو او مخ یې وله ښکاره کړ او په دې خپل مبارک څادر ته خاورې وینې لړکوي. نبي علیه السلام مبارک دقسې دا مخ وله پاکوي او دا کندې وله پاکوي او دا وجود وله پاکوي او هغه دا اخري سترګې حضور پاک مبارک ته راواړولې. وی د الله رسوله ما به په دې شکل الله ځان ته پرېږدي ما به په دې شکل جنت ځان ته پرېږدي ما به دې شکل کې د جنت حورې ځان ته پرېږدي. رسول الله مبارک وی ای سعده زما دې په هغه ذات قسم کړي دنیا ته پیغمبر رالیږلي زه ګوی کوم د الله دربار کې چې تا به الله هم ځان ته پرېږدي او تا به د جنت حورې هم ځان ته پرېږدي او جنت به دې هم ځان ته پرېږدي زه تاله ګوی او دې کې د دې غریب نه سوخت دې اخري الفاظ و د حضور پاک د مبارکې خبرې واورېدې او ساعت یې ووتله چې ساعت یې ووتله نبي علیه السلام مبارک وخندل او فورا یې مخ بل طرف ته واړو او صحابو ته ویې راشي دا ورور اوچت وګوره که نه د هغه د زړه تمنا ته ور الله کومه سینه د مرګ په وخت کې ور نصیب کړه کومه غېږه کې د ده نه د مرګ سوخته او کومو لاسونو چې ویمانه به خلک نفرت کوي الله ورته وښوده چې خلک پرېږدوه داسې غېږ کې د نڅا باسم کې دنیا کې په عمر کې ستا دپاره د قیامته پورې خلک دا یو فقر حسابوي او داسې لاس به ستا په مخ راکاږم چې هغه به د جنت او د حورو د هر سره بهتر او مزېدار لاس وي په داسې لاس ستا مخ پاکوم او ستا اخري وینې به په داسې ذات ته پاسه پرېږدي چې هغه به تا له قیامت کې ګوی به کوي داسې منقبت درکو تر نن قیامته پورې خلک بیانوي که نه بیانوي داسې عزت درکو دې ته عزت وایي ستا د نه په داسې غېږ کې وباسم چې مور روړې ورپسې ارمان داسې لاسونه در باندې زنکدن کې راکاږم چې مور روړې ورپسې ارمان او داسې ضمانت دله درکوم چې هغې په شان ضمانت د بچیانو
نو خندل حضور پاک مبارک او مخې بل طرف ته واړو او چې بیا مخ واړم سترګې وکې وکې وګرځېد. خیر دی خو صحابه اوچت کړ، دی غریب خو شهید شو. د نبي علیه السلام به غوسه و چا به غږ نه کوو، چې خفه به غږ به نه کوو، چې لږ اطمینان باندې شو. صحابي راغی ویې صاحب دغه وخت خو د خندا نه او تاسو وخندل. هم ولې وخندل؟ دنه چې څه وخته. وایي ما چې کله قسم وخوړو چې زه به دله ګوی کوم چې تا به جنت او الله او فرشتې ځان ته پرېږدي وخورې، نو وایي خدای پاک زما قسم رښتونی کړ. وایي ما په دې خپلو سترګو یو فرشته ولیده، د جنت حوره مې ولیده چې زما د حوض کوثر نه په جام کې اوبه راځغلولې او دلې دې خوله کې اړولې. ما وی چې شکر دی خدایه چې زما قسم دې رښتونی کړ او ما ته دې په دې خپلو سترګو وښو او ده ته دې په دن کې پروردګاره زما هغه خبره رښتونې کړه. د جنت حورې وله د حوض کوثر اوبه راځغلولې او په دا خوله کې ورتاړول. نو ما له د هغه حورې نه حیا راله، نو مخ مې ترې واړو او په هغه خپله خبره خوشحاله شوم، نو خندا راله. خو ډېر ګران کار دی رونو، د اسانه خبر. خپل خواهش د دین تابع کول 15 روپۍ د خدای په لار کې ورکول، دې ته څوک غاله نه ږدي. 10 روپۍ ته څوک غاله نه ږدي. سر ورکول او بیا ځمکه ورکول او بیا مدرسې سره امداد کول او بیا جومات سره امداد کول او بیا لار سره امداد کول او بیا غریب ګاونډي مسافر سره امداد کول، دا خو ډېره لویه. نو سوچه مسلمان هغه دی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. دا د ښکلي پیغمبر مبارکه وینا ده او دروغجنه نه ده، رښتونې خبره ده چې تر څو تا خپل خواهش د الله او د رسول له خواهش تابع نه ګرځول، خپله خوښه یې د الله او د رسول له خوښې لاندې نه ګرځولې، هغې پورې ته سوچه مسلمان نشي ګرځېدلی. الله دې موږ سوچه مسلمانان کړي او خدای پاک یې زموږ خواهش د الله او د رسول له خواهش تابع وګرځوي. دا خو پاتې دي، خو دا به څنګه په وخت کمین خوب تعبیر مور او پلار خپل بچي د ذبح په حالت کې وویني، نو بل دام د خدای په نزد د قبولیت نښه ده او د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام هغه خبره ده. د قبولیت نښه څه خطرناکه خبره نه ده. زموږ په کور کې یو مریض د دعا وله غواړي، الله دې وله شفا ور او دا نور خو د شیخ جانه دا به تا ته بیا ووایم ځکه چې اوس دغه دی، دا خو عثمان رضي الله کله شهید شوی دی او د ده خو مستقله واقع ده چې د یو وخت کې به درته ووایم. ښه دا به بیا بشیر جان ته به بیا جوابونه ورکړم. دا دغه دي څه وخت ناوخته دی. نو يا ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله زمون په زړونو کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه واچ. که څوک بیمارانی پروردګار ته ول شفا ور، که قرضدارانی د قرضونو اخلاص، خدای زمون د حلال او پراخ رزق نصیب، خدای زمون دنیا د آخرت د ګټې ذریعہ وګرځي او دغه کې د فلسطین نغی مسلمانانو د رب العالمین امداد وکړي، خدای په شریعت برابر کړي او خدای ته امداد وکړي او خدای چې اسرائیل او امریکا او برتانیې څومره کافران دي، خدای ته هدایت د ایمان او په قسمت کې په خپل قهر تباہ برباد. خدای زموږ د مجاهدین امداد وکړي، په فلسطین کې او هر ملک کې وي، په افغانستان کې وي، په کشمیر کې او الٰه العالمین. خدای زموږ د بې کسبې څوک امداد وکړي، خدای زموږ مریضان جوړ کړي او خدای زموږ د مسلمانانو اتفاق او اتحاد راول. اخر وخت په قولی دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 323 نمبر کیسټ کې تاسو دا بیان واورېده چې خپل خواهش په د شریعت مطابق او دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرو کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان ډېر خلک داسې دي چې هغوی د خپلو بیبیانو سره زیاتي او ظلمونه کوي او ډېرې ښځې داسې دي چې هغوی د خاوندانو خیال نه ساتي. ما د دې ټېلیفونونه راځي د هغوی په وجه ډېرې جینکۍ د پلارانو په کور ناست دي او یا ډېرو له طلاق نه لو شي، یا ډېره لکان داسې وي چې هغه غریبانان مجبوره ښځې خدمت نه کوي، سروالې بروالې ګرځي. نو دا زور اسلام ته لاړ شي. بیا خلک وایي ښځې وایي ګوره که نه اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی او سړي وایي یاره دا څنګه مسلماني ده. نو نن بیان کې ډېر مختصر ځکه بیماره مې د دواړو د ښځې د خاوند یو بل سره خوشګوار او ښکلی ژوند د دې متعلق خبره چې دا سړي م واوري چې د ښځو سره ښکلی ژوند تېر کړي او ښځې م واوري چې د سړو سره ښکلی ژوند تېر کړي. دوه حدیث هم ستاسو مخکې ذکر کړل. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه ښځه خپل 15 منځونه کوي او د روژې د میاشتې رمضان روژې نیسي او د خپل اندام حفاظت کوي او د خاوند تابعداري کوي، د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي دي
نو د دې لپاره دا شوه چې ته به د خاوند تابعداري په ګناه کې به نه کې په نارواو کې به نه کې او خاوند څه وایي رسول الله مبارک فرمایي بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې خپل کور ښځې بال بچ سره خي او زه په تاسو ټولو کې د خپلې ښځې سره بیبیانو سره او د کور د خلکو سره ښیم نو خاوند به ښځې سره ښه سلوک کوي ښکلې ژوند به تېروي باغي کېږي به نه او ښځه به د خاوند تابعداري کوي بغاوت به نه کوي نو ښکلې ژوند به تېروي د دې نه خشته ژوند بیا نشته قاضي شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې قاضي و تابعي دی خو ډېر نیک سړی دی او قابل سړی او بیا د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې هم قاضي و یعنی تابعي دی صحابه شته دا نه چې نشته د عمر صاحب زمانه کې ډېر صحابه د حضرت علی صاحب زمانه کې هم د دنیا صحابه او د صحابه مرتبه د تابعینو نه ډېر اوچته چې دا ټول تابعین هم راغونکي او دا ټول صالحان هم راغونکي د صحابه د خپې دوړې ته نه رسي الوی خلک لیکن زمانونو صحابه شته او علي رضی الله عنه شریح قاضي کړی دی دې نه اندازه ولګوېده د علم او د تقوا نو د شریح چې کله واده وکړ او د واده په لومبۍ شپه دې کور ته راننوت ښځه کټ کې ناسته ده او دی راننوت نو د سلام واچ ګوره قانون دا دی چې راننوځې نو سلام واچ السلام علیکم ورحمت دا به نه وی چې ښځه په ما سلام واچوي نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه که ښځه که بچي دې وي ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي او چې ونه کې ښه ما ته دې سلام ونه وي د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي او چې وی نه وي نو بچو ته غوسئ ما ته سلام ونه وي چې بچي راننوځي بیا د هغې حق دی چې سلام واچوي چې ښځه راننوځي د هغې حق دی چې سلام واچوي چې څوک ناست او بل پرې راشي بړومبې سلام واچوي خدایا اوس ته کور ته ننوتې السلام علیکم ورحمت سلام باچ په ښځو به مچ په لوڼو به مچ په بچو به مچې ستا حق دی تا تمه به نه کوي چې بچي راته وایي چې بابا سلام علیکم نه ته چې ننوځې حق ستا که هغوی مخکې چې ډېر اخره د هغوی به ډېر ثواب وشي خو هغوی په ځان مه مخکې کوه ورته سره السلام علیکم ورحمت الله ګوره کور کې برکت به راشي نو چې دا په لومبۍ شپې دی ورننوت نو ده وی السلام علیکم ورحمت زمونږ په وطن کې یو رواج دی ښځه خاوند له پښپو پرېوځي دا په شریعت کې ګناه ده پښپو به نه پرېوځي خاوند ډېر خلک یې پښپو زر پرېوځي پښپو ولې پرېوځي سجده لګې سجده خو د خدای نه ما سوا بل چاته ګناه ده حرامه ده او بعضې موقعو کې شرک نو دا پښپو پرېوتل پکې نشته اوس هم ګوره ډېر خلک داسې انګور راشي څخر له پښپو کېږي او خواښې او چې پرېونځي نو بیا ورته غوسئ وایي ته ما له پښپو پرېنوتې نه پښپو به چاله هم نه پرېوځئ لاس به ځمکې له نوړې او نه به پښپو پرېوځئ چاله تا به نه کوې او که خواښې دې په کور کې په مور دې په کټ کې پرته او خپې دې وله ښکل کړې او زور وله کې پروا نشته تندې دې وله ښکل که پروا نشته کټ کې پروت مور یا پلار او انسان ولا زور کوي او د محبت په بنیاد ولا لاس ښکل کي تندې ولا ښکل کي خپې ولا ښکل کي هغه زور ته خواص هم ټیټېږي دا رکو نه ده مقصد زور دی چې د مور له چاپي کو منو دا ټیټېدل او بګې شته که نه چاپې ته خو مور خو راته خپې نه شي اوچتولی چې ورېږه د سپېمو ته رلې اوچتې کړم ته به ټیټېږې نه هماله به زور کوي زور چاپي راغلی ده په شریعت کې نو چاپې له ټیټېدل شته چې ټیټېږې ما نو که د هغې کې خپې ولا خپل هم پروا نشته مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي امداد الاحکام د هغه چې کوم تکمیله ده دا خپلې فتاوې کې لیکلي دي چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغوی په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم وله ښکلولی شي په طریقې درته مه ووایي دا نه چې هغه ولاړ یو ته په زور ورکړي ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي ما له خپوله لاره سلام لرانله ما له خپوله سلام لرانله او ما له خپوله لاس راونه نو چیچلې د شریعت نه خلاف کار دی غوا زړې پوسکې دا خو د شریعت نه خلاف کار دی که د انګور نه ولې د شریعت نه خلاف کار غواړه دا به نه کوي شریعت مطابق نو سلام به واچي بس ښځه به ووایي وعلیکم السلام او که ښځه پرې ورمخکې شو په سړي السلام علیکم ډېر ثواب به وګټي بهر کې دا مې ځکه چې ډېر سړو په دې روانې راغلې ښځو سره وي زه په لومبۍ شپه وویلم ما ته ښځې سلام ونه کړ
او د مخپو باندې پرېنول. دا ګنده رواج خراب، د ګناه رواج، د ګناه رواجونه مه کوه. هغې نه پس د شورح علیه السلام یې واچو، نو ښځه ورله راپاڅېده ودرېد اکراما او تعظیما. نو دې ښځې ته وایي صبر وکړه، زه یو 2 رکعته لمونځ کوم. نو پاڅېد اودس خو یې کړی و، اودس کې ورغی، نو په کوټه کې ودرېد، نو 2 رکعته نفل یې وکړه. ګوره څومره ښکلی کار. لومبی د 2 کسو کور روانېږي، نو نفل 2 رکعته نفل یې وکړل. ښه مزېدار شول. نو د 2 رکعتو نفلو نه پس یې دعا وکړه. نو چې سینګ راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته، نو ښځې له یې په تندي لاس راښکڼه او دوی صبر وکړلی. ما ته کې اجازه دي چې دم یو 2 رکعته وکړم. وی ډېره ښه خبره. نو ښځه پاڅېده، نو ښځې م 2 رکعته نفل وکړل، اودس یې وکړل. نو 2 رکعته نفل یې وکړل. زمونږ ښځې اودس تولی شي، یا په سرخیصو پیدې خرابېږي، رنګونه خرابېږي. د رنګونو نه مخکې اودس وکړه که د رنګونو نه مخکې اودس وکړه، چې ډولۍ ته خېږي د هغې نه مخکې 2 رکعته نفل وکړه. الله په دې نفلونو او په دې لمونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کړي. نوی کور دی د خدای او پکې دله خوشحالۍ پیدا کړي. نو هم پاڅېد اودس یې وکړ. نو د اودس نه پس یې 2 رکعته نفل وکړ. نو خپل پالنګ ته وخته. نو شریح قاضي راغی، بیا ورسره کېناست. نو چې کېناست، نو ته بیا د هغه تدي له لاس وړه د ښځې او 1 منټ ښځه ورته. نو دې ودرېدلی شو چې څه یو خبره درته کوم. وی زه د بل خاندان نه تا ته واده شو، ستا خاندان جدا دی او زما جدا دی. وله د څونه هوښیاره ښځه، ستا د خاندان کې ډېرې جینکې وې، تا له یې درکولې، خو تا زه خوښه کړم، زه دې وکړم. ستا مور پلار زه خوښه کړم. زما په خاندان کې م ډېر سړي وو، زه یې غوښته، خو زما مور پلار هغوی خوښ نه کړل او ته یې خوښ کړې. زه م د خاندان نه بار واده شوم او ته م د خاندان نه بار واده دې وکړه. نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي. زمونږ جدا رواج، ستا جدا رواج، رسمونه خواره زمانه کې. ستاسو د خاندان جدا اخلاق، زما د خاندان جدا اخلاق. نو د دې نه مخکې چې موږ ته یو بل سره یو ځای کېږو، نو یو عهد به کوو. هغه عهد دا چې ته ماته ووایه چې زه ستا سره څنګه ژوند تېر کړم، ته راته ووایه. خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تېروم. که ده په ما داسې شرط ایږدي چې هغه د پیغمبر د سنتو خلاف وي، نو هغې باندې به زه خفه کېږم. او که ته وایې تا به خامخا کې، نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو، ما له به طلاق راکړې، زه به د نه اوس لاړه شم. ژوند به د پیغمبر د سنتو لاندې تېروم. دویمه خبره به پکې نه وي. خو چې د سنتو لاندې ستا کوم ذهن وي چې هغسې ژوند د تا سره تېر، ستا څه خوښي ما ته به یې بدله پخوم، ستا کومه جامه خوښي ما ته به هغه بدله برابروم، ستا کومه کوټه خوښي کوم کار ته خوښي هغسې بدله کړم، ستا خوښي چې مور پلار کره زه ځم به کوې چې نه به ځم، ستا خوښي چې زما په خاندان کې چا سره ملاوېږم یا ستا په خاندان کې ابه کوم، که زما له خپۍ کښي خو دې کې به زه ستا منم، د بل چا منم. ستا خوښي چې نفلي روژه نیسم، که وایې چې مه نیسه نه به نیسم، خو ما ته هغه ووایه. شریح حیران شو چې خدایا عالم زیمه، خلکو ته علم زخم، قاضي زیمه او د صحابو فیصلې کومه. شریح راګوټې سړی نو د حضرت علي او د یهودي فیصلې کړې. هغه سړی حضرت علي امیرالمؤمنین دی، بادشاه دی، او یو یهودي ته زغره، یهودي سره زغره ده. حضرت علي پې دعوه وکړه دا زغره زما ده، یهودي وې زما ده. شریح له راځي، دې قاضي د تابعین راځي. اوس چې رالل، علي یو ځای ولاړ دی او یهودي بل ځای ولاړ. عدالت کې کټهرې میں دونوں کړے ہیں. د عدالت کټهرې کې سړی منل دی، علي امیرالمؤمنین هم ولاړ. ده ته وایي وایه که نه، وایي ده سره زغره دی یهودي ته، دا زما ده. اوس دې زمانه کې به بادشاه ده وکړي چې څوک چې زغره قبضه کړي چې سرمن ته وباسي. هغه خپله څه کې چې خوښه وي د خپل نم سرمن وباسي، ستا دا کورم زما، دا شی م زما دی، جیر کې دی چو، پولیس کې دی چم، شابه. هغه خپله زغره ده، خپله، او زور یې مرسېږي او یهودي بسي کې د علي نه به زغره قبضه کړي، په یو څپېړه یې اخیستی شي. لیکن نه، انصاف دا دی چې عدالت ته به ځم، که عدالت یې راکړه ښه کني نه. شریح هغه یهودي ته وایي زغره، وایي صاحب دا زما. قاضي شریح علي صاحب ته وایي 2 ګوان را. هغه وایي ښه، یو مې غلام دی آزاد شوی غلام، یو مې د زوی دی حسن
شریح قاضي ورته وی غلام خو آزاد دي ستانه د هغه ګوی قبلو او د حسن ستا زوی دی او د دوی ګوی د پلار دپاره نه قبلې بل ګوانان بل خو نشته یعنې دې ته انصاف وایي شریح قاضي دې ته انصاف وایي د زوی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په اوبو لوبېدلی دی هغه حسن چې د پیغمبر علیه السلام غېږه کې لوی شوی دی هغه حسن چې د رسول الله مبارک په شی په سجده کې سورلی کړي دي هغه حسن چې شونډې والا رسول الله مبارک ښکل کړي کومې شونډې چې د دواړو جهانو سردار ښکول کړي د هغې نه دروغ نه راوځي بیا کم ماشوم چې پیغمبر مبارک ولوبئ هغه نه دروغ نه راوځي کوم ماشوم چې د رسول الله مبارک په ملا نخري وکړي او حضور پاکي په اوږه وګرځئ هغه نه دروغ نه راوځي خو دلته د شریعت قانون دی چې د زوی ګوی د پلار دپاره نه سئ بس که شریعت په معنا هغه علي صاحب پیش وي ما سره خو بل ګواه نشته دا یو دی وایي چې دا یو دی د ګویي صحیح کېږي نه دوه پکار دي وی یهودي له به قسم ورکو یهودي ته وی قسم وخوره یهودي قسم ته تیار چې دا خبره یهودي واورېدله نو یهودي حیران کړي دک صبر وکړه صاحب قسم نه صبر وکړه دا څنګه اسلام دین دی دی خو امیر المؤمنین دی ما نه غوزغره په زوره به غېشتې شي په یو څپېړه مه غېشتې شي ما جیل کې مچولی شي راغې او دعوې وکړه او سین کې عام خلک قاضي له دې قاضي له راغی نمبر 1 نمبر 2 دا کې دا د پیغمبر زوم دی رسول الله مبارک لوی صحابي دی رومپی مسلمان دی پالکانو کې رومپی ستان در راوړو زندګي له رسول الله مبارک سره تېره کړې ده او ته په کرسۍ ناست د عدالت او دې دلته کې لکه د مدعي ولاړ دي درته داسې انصاف ایک سخت میں کڑی ہو گئے محمود آیا نہ کوئی بند رہا نہ بندہ کوئی بند نواز یو صف کی ولا یو زی ولا د اسلام د انصاف خو بیا دا دي چې دا نه وایي چې د دوی ګوی ولې رد کېږي دا خو رښتونی دروغجن دی نه شریعت مطابق و جزویت د ګوی رد شوه بس دا زغره چې ده دا زغره دا بس پرېږدوه دا زه هسې بېسه د علي له ورکو او ما ته د دې اسلام د داخلېدو چل خارج دې دین او اسلام کې زه وردن نه شم هغه یهودي خدای مسلمان حضرت علی رضی الله عنه زغره راواغېسته او یهودي د یې غاړه کې واچوله بچې چې دا ستا د اسلام په قربانۍ کې زیری دی او خوشخبري ده زغره به ستا شوه دا شریح کې ده نو شریح ته چې ښځې کمې خبرې وکړې حیران شوم چې خدای قاضي زیب د صحابو فیصلې زه کوم علم ما له خدای راکړی دی او تا څنګه خبره کې ما ته دا خبرې کوي شریح ورته وی بالکل ټیک بالکل جون به د سنتو په دایره کې تېرو او که د سنتو نه مې یو ټکې درته بار ووي نو تا دې قسم چې نه به پوره کې هغې به زه نه خفه کې بالکل وعده شوه تا سره ده او بس باقي وجود تېرو چې زما کوم څیز خوښ یې درته به وایم براله کې باقي به جود تېرو چې کله ستر اوجري سې ما نه به تپوس کې چې زما ضرورت او څه مسئلې نو درته ویم چې نن یې مه نیسه سبا یې ونیسه پنو نیسي به روجې او بالکل پلار کرتے شي مور کرتے شي په شریعت کې په سنتو کې چې ستا تل کاتا کا چا کرجې دي بالکل دی شي غم خادم کولی شي پتا بل چې په چا پابندي د به راته مخکې ویم خو د سنتو نه خلاف به نه کوو اوس تا شریح ورته وایي چې اوس به زما خبره منې کړي بالکل زما خبره دا ده چې زما کور ته به زما د اجازت نه بغیر بل څوک نه پرېږدي بالکل ما ته خبر زما خبره به منې او نو ستا د اندامونه به ستا دي خو دا زما دي ما سره امانت ستا ته زما امانت دی اوس واحسنت فرجها ستا مخ ستا دی خو دا تا سره زما اوس امانت دی دا ستا نه دی اوس دا زما دی تا سره امانت دی ستا اندامونه خو دي ستا تا پورې دي خو دا تا سره زما امانت دی دا به زما دپاره استعمالوي ما نه بغیر به بل ځای لپاره نه استعمال دیو بل چې اسلامي شرطونه پوره کړ شریح وایي زما د قسم په خدای وي وایي تاسې خوشګواره شپه م تېره کړه چې په جون کې مې داسې شپه چاته نه وه تېره کړې او د هغې نه پس جون خشته شروع دی زما د شریعت مطابق خدمت کوي او د هغې چې کوم حقوق دي په ما د خدای د طرف نه هغه ولې زه پوره کومه زه قاضي خو د ښځې په جون کې ما د دا ډیمانډ نه دی کړی چې ما له دا شی راوړه چې زه به سهار ته م ګورې شریح ګوره ښه درې ته وایي ازالک روان شوې پام کوه ګورئ درنه ناجیز فیصله ونه شي پام کوه د چا لوی سړي په سفارش دوکه نه شي پام کوه په لالچ دوکه نه شي موږ به سپوره روټۍ خورو خو چې د قیامت په ورځ چاړه ستا په سټ رانغښتلی شي آها کوم قاضي کې د بې انصافه فیصله کوي بې انصافه فیصله کوي
قیامت پرد به د مرۍ نه نه د ستک طرف نه لالیږي او جوړیږي لالیږي او جوړیږي لالیږي او جوړیږي. پام کوه چې ګوره دا چل در سره ونه شي. تا مه وایه چې د ښځې له پیسې ګټم، که ته رشوت والې نو ماله بالې. زه نه دا ډیمانډ نه کوم، زه نه غواړم، زما شلېدلې جامې خوښې دي. خو پام کوه او هغه وصیت ورته کوي کوم وصیت چې امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی. امام ابو یوسف راغی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي چې زه خو عادي شوم، ما ته نصیحت وکړه. او ورته څه وایي؟ هغه نصیحت یې ورته وکړه کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی. قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. وی ابو یوسف وره خلک وایي قاضي ته دا نصیحت وکړه چې رشوت ماله، په سفارش غلطه فیصله مه کوه، په وخت کوه، چې غصه فیصله مه کوه، د چا ظلم چا سره مه کوه. نه، امام ابو حنیفه ته پته وه چې ابو یوسف کې به دا نیکي وي. وی بچې چې قضا ته کښېنې د خدای ذکر کوه، هر وخت الله یادوه. نو قاضي شوری ته خپلې ښځې به هر سهار وي شوری لاړې د بې ښځې لاړمه السلام علیکم. وعلیکم سلام. خو ګورې خیال کوه بغیر د ذکر نه وخت تېر نه کړې، خدای یادوه. څه موده پس ورکړه یو ښځه راغله، یو بوډۍ دروازې وډمونه، وي ته داسې لیدې شم. شوری خو ته وي راځه. نو چې دننه شوه او کېناسته نو ښځې نه یې تپوس وکړو، وایي دا ښځه څوک ده؟ بلې بیبي ته وایي وایي دا زما مور د مور مې ملاقات ته راغلی. کېناسته نو دا مورې شوری ته څه وایي؟ وایي قاضي صاحب یو تپوس ته نه کو. ها او وایه. وایي لور دې څنګه ومونته؟ زما لور دې څنګه ومونته؟ زما د لور سره یې ژوند څنګه دی؟ قاضي ورته وایي جنت مې مونتري، لور د جنت دی جنت. وی بچې وی خاوند دې څنګه ومونته؟ ستا د خاوند سره ژوند څنګه تېرېږي؟ وی مورې د خدای په آخرت کې جنت رانه کي دا ډېر دی. داسې ژوند دی.